زه تا ته دا وایم لږ زما دا خبره زړه ته کوزه که بلکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي غونه په انسان باندې ځیږ شي غونه په انسان باندې ځیږ شي دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا آواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی یستعد للوقوف بین یدی الله ځان دې تیار کړي الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي چې کله زما او ستا په باره کې داسې وویلی شي چې پلانې د پلاني زوی را دي شي الله وایي د ده نمبر دی نو کب مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په صفایي کې بیانو او چې الله حدیث کې راځي ما منکم من احد الا ویکلمه ربه په تاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت په ورځ به ورسره الله خبرې نه کوي الله به ډایرکټ خبرې کوي لیس بینه وبین عبده ترجمان زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه ډایرکټ تپوسونه به الله زمونږ نه کوي زه تا ته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا اواز وشي چې پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته څنګه به ځو او ته الله پسې څه به وړو د الله مخې ته دا ټک خطا عمل به وړو دا بې وخته منځونه به وړو دا معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو دا لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته هم نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي څه به کوو په هغه ورځ او بیا چې عملنامې تقسیمیږي الله اکبر هغه ناشنا منظر دی چې کله عملنامې تقسیمیږي چاته چې عملنامه په ښی لاس کې ورکړی شو کامیاب دی چاته چې په ګس لاس کې ورکړی شو تباه دی سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی سوی الله زیر ته ذکر کومه فاما من اوتی کتابه بیمینه چاته چې عملنامه ورکړی شي په ښی لاس باندې الله دې موږ ته عملنامې په ښی لاس راکړي چې چاته عملنامه په ښی لاس ورکړی شي فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه دی به چغې کړي خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عملنامه خوشحاله به وي که تاسو خیال کړئ کله چې یو سړی په سکول کې مدرسه کې کالج کې یونیورسټۍ کې سبق وایي او ریزلټ یې راوځي امتحان یې راوځي کامیاب شوی نو بیا هر چاته ښیي وګوره که نه وګوره په دغه ورځ به د عملنامه چې چاته په ښی لاس میلاو شي اواز به کړي وګورئ که نه زما عملنامه وګورئ په ښی لاس الله راکړه انی ظننت انی ملاق حسابیه زما یقینو په دې ورځ باندې چې زه به د الله سره میلاویږم ما ډېر محنت کړی و د هغې دپاره الله به ورکوي دته څه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه قطوفها دانیه الله وی ډېر ښایسته ژوند به زه دغه خلکو له ورکوم دنګ دنګ جنتونو کې به وله ځای ورکومه داسې دنګ دنګ جنتونه چې میوې به یې نږدې الله وی دې ځای کې به وله ځای ورکوم الله دې موږ ته په هغه ځای کې ځای راکړي او بل طرف ته واوره دا ډېره د یېرې خبره ده واما من اوتی کتابه بشماله او چاته چې عملنامه ورکړی شو په ګس لاس تباه دی دا سړی الله وایي چاته چې عملنامه ورکړی شو په ګس لاس چغې به کي فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه یا الله وایي تبعی د زما دپاره چې ما ته د سر عملنامه نه وی میلاو شوی ولم ادري ما حسابیه چې زه د سره د خپل عمل نه خبر شوی نه وی یا لیتها کانت القاضیه ارمان چې د دنیا د مرګ سره زه ختم شوی خاوري شوی ما اغنا عني مالیه زما مال خو مال څه فایده رانه کړه هلک عني سلطانیه زما غ بچایی خو زما نن ختمه شوه زما غ زور خو ماله فایده رانه کړه زما غ قوم ماله فایده رانه کړه زما غ نسب ماله فایده رانه کړه دی به دغه چغې وایي کاواک شوی به وي دې سړي ته خلک کاواک وایي او تاسو دې ذلت ته سوچ وکئ چې د ټولو مخلوقاتو په مخ کې دی دا چغې وایي